السلام علیکم. په دې هیله چې ټول لیدونکي به روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي وای. تاسو ته بیا موږ یوه نوې ویډیو در وړاندې کوو. The info in each section in پښتو. د دې چینل له طرفه تاسو ته وړاندې کیږي چې ویډیو دا څنګه کولای شو موږ د لومړي سر نه چې موږ د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی هغې نه تر نن تاریخه پورې موږ څومره پوسټونه پکې کړي دي، څومره ماکسونه اپلوډ کړي دي، څومره لایکونه عکسو اخیستي دي، څومره لایکونه یوازې لیکنې اخیستي دي او همداشان څومره ملګري راسره یو ځای شوي دي او ډېر نور څنګه کولی شو موږ یې معلوم کړو. د لومړۍ تاریخ نه تر نن ورځې پورې چې موږ د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی وي. نو طریقه یې په دې ډول ده. رابشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به پاس سرچ کې ورته ولیکئ لایک کنورټر سرچ به یې کوئ. نو ګورئ دلته دغه لایک فالوورز لایک فرینډز دغه سافټویر به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ. کوم چې په سکرین باندې درته ښکاري د ما ډاونلوډ کړی دی او هم مې انسټال کړی دی. نو اوس طریقه سافټویر دغه دی دلته راغلی دی. زه اوس یې خلاصوم. لومړي سر طریقه به درته وښایم. سافټویر به خلاص کړئ. ګورئ لاندې نیکسټ بیا هم نیکسټ دلته به فیسبوک سره وصل کړئ. کلیک به وکړئ. انتظار به وباسئ. صفحه به خلاصه شي. دلته به بیا تاسو کلیک وکړئ. انتظار به وباسئ چې له فیسبوک سره وصل شو. ګورئ دلته زما چې دغه اکاونټ جوړ کړی دی دوست محمد یار په نامه باندې دغه ما د لومړۍ تاریخ څخه تر نن ورځې پورې نن د 2019 لاندې ګورئ 2019 11 تاریخه پورې ما 7 عکسونه اپلوډ کړي دي. 2941 لایکونه اخیستي دي او همداشان 801 ملګري ما سره یو ځای شوي دي. اوس معلوموو مکمل چې عکسو څومره لایکونه اخیستي دي او لیکنې څومره لایکونه اخیستي دي، څومره خندهګانې دي، لایو دي، انګري دي، ساید دي، خفا یعنې خوشحال. نو دلته کلیک کوو. ګورئ چې درته ښکاري. کلیک مو وکړ په اثر باندې کمپلیټ سرچ. ګورئ دلته کلیک کوو. اوس انتظار باسو چې مکمل سرچینګ وکړي. انتظار باسو. ښه سرچینګ کمپلیټ شو. نو ګورئ دلته لومړی سر باندې 1940 لایکونه زما عکسو اخیستي دي چې مکمل 2941 دي. په دغه کې 1219 زما لیکنو یوازې پوسټونه چې عکس ورسره نه وي هغې اخیستي دي او رابه شو 2812 لایکونه 98 لو مینه 22 خندا 6 واو او 0 ساړه خفا او 3 انګري غوسه. دا زما مکمل د فیسبوک او کوم معلومات چې د لومړۍ تاریخ څخه تر نن ورځې پورې ماته دلته راوباسل. او په دغه کې نور ډېر معلومات کې دي هغه بیا تاسو خپله وګورئ چې مثلا کوم عکسو زیات کمنټونه اخیستي دي، کوم لایکونه زیات اخیستي دي. ګورئ دلته د 854 اخیستي دي، 288 دا زیات دي بیسټ دي. وشو همداسې نور ګورئ دلته دي بیا 7 عکسو اخیستي دي. 7 عکسونه دي ټوټل 22 15 پوسټ او فالوورز دي. ګورئ سپېڅلی زړه دغه دی زما عکسونه فالوورز کړي دي یا ما سره فالوورز شوي دي. همداسې نور زیات معلومات کې دي
هغه تاسو کولی شئ بیا یې خپله عملي کړئ. مثلا په 2009 کال کې دومره عکسونه یو شی بل شی، خو دې ته تاسو مجبور یې چې اپګریډ یې کړئ. اپګریډ بیا هغه پیسې غواړي د ځینې معلومات. نو د همدغه ویډیو تاسو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ او همداشان زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ چې له تازه خوندورو معلوماتي ویډیوګانو برخمن شئ. موږ به انشاءالله قسم ویډیوګانې خپل چینل ته اپلوډ کوو تاسو د پوهې په خاطر، او همداشان معلوماتي ویډیوګانې به هم وي او مسخره‌يي ویډیوګانې به هم پکې موجودې وي. ستاسو د خوشحالتیا په خاطر نو هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. اباد دې وي، سرلوړي دې وي. مننه.